بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، په مایکروسافت ورډ پروګرام کې درته یو څو حیرانوونکي ټریکونه یا چلونه ښیم. نن ویډیو په دې مورد ده چې څنګه کولی شو لومړی چې دی په ورډ پروګرام کې عادت په حروفو باندې په انګلیسي حروفو څنګه اړولی شو. فرض مثال دلته زه داسې عدد لیکم، دا مې ولیکم چې دا په انګلیسي حروفو باندې راته ولیکي. نو دې لپاره به تاسې کنټرول F9 پریس کوئ چې قوسونه راشي، بیا به ایکول ولګوئ او عدد به خپل د خوښې ولیکئ چې کم مو خوښه وي، بک سلش لګوئ بیا، او دې نه وروسته چې دی سټار شفټ 8 وهئ، بیا به دې پسې تاسې ولیکئ چې کارډ ټیکسټ. دا مو چې ولیکه، په دې رائټ کلیک وکړئ، اپډیټ فیلډ ووهئ او بیا الټ F9 ووهئ. ګورئ الټ F9 مو 658. همداسې که بل لیکئ کنټرول F9 به یو ځای پریس کړئ، کنټرول F9. کیبورډ کې به تاسو ته زه دا وښیم. دې ځای نه به فنکشن کې راوړو، آپشن ته به راشو او دې ځای چې تاسې بټن آن دا نومیریک پیډ به ورته آن کړئ. تاسې به راشئ دې ځای نه، کله چې راشئ دلته F9 بټن پریس کړئ، فنکشن کیز راځي، نو تاسې به کنټرول F9 پریس کړئ. ګورئ قوسونه راغلل. کله چې دا قوسونه راغلل، تاسې به زه به یو ځل بیا دا پریس کړم، F9 به ووهئ، کنټرول F9. یعنې کیبورډ کې بیا دې F9 ته ضرورت نشته. تاسې به ولیکئ ایکول، عددونه ولیکئ او بیا چې دی بیک سلش چې دی دا دی بیک سلش، بیا به سټار شفټ 8 سټار به راشي، بیا به تاسې ولیکئ کارډ ټیکسټ. دا مو چې ولیکه رائټ کلیک اپډیټ فیلډ، دا ګورئ دا به زه منیمایز کړم، رائټ کلیک اپډیټ فیلډ، ګورئ 946. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې عادت په حروفو باندې واړو په ورډ پروګرام کې. دا لومړی ټریک. دویم نمبر راځو، تاسې غواړئ ټیبل جوړوئ. ګورئ ټیبل خو موږ راځو دې ځای نه انزرټ ته، دې ځای نه ډرا کوو خپل د خوښې کالمونه. دغه چې زه غواړم د کیبورډ له لارې شارټکټ له لارې څنګه اډ کوو، تاسې به چې د پلس ساین ولګوئ، ایکول به ووهئ، بیا به پلس ساین ولګوئ. څو کالمونه چې جوړوئ هماغه اوس ګوره یو کالم شو، بیا ایکول، بیا پلس، بیا ایکول، بیا پلس. نو دا به موږ سره اوس چې دی 3 کالمونه راشي. انټر کوئ، 3 کالمونه راغلل. دې ځای نه کولی شو چې داسې پراخه کړو او یا چې د مثال لاندې راوړو. نو دا د ټیبل جوړولو طریقه شوه. بیا راځو دریم نمبر چې دی، ګورئ که چېرته تاسې لیکل کوئ، مثال ځینې ایتونه وي یا مثال اسلامي لیکنه وي، قرآن کریم لیکئ، نو دې دپاره چې دی مونږ تاسې غواړئ چې وقفه پکې وي، وقفه راوړئ، نو تاسې به ولیکئ 08 او DF الټ X به پریس کوئ. ګورئ دا به چینج شي څه ته، ګوره وقفه. زه به سایز زیات کړم لږ، تاسې وګورئ وقفه. همدارنګه که چېرته تاسو ولیکئ 08 او DE ولیکئ، الټ X پریس کوئ، دا به ګورئ وقف یا خف ته چې دی چینج. همدارنګه که چېرته تاسې ولیکئ 08 DD او الټ X ووهئ، دا به سکتې ته چینج. همدارنګه که چېرته تاسې 08 DC ووهئ، 08 DC او الټ X پریس کوئ، نو دا به النصف ته چینج شي. همدارنګه که 08 او DA تاسې ولیکئ او الټ X ووهئ، دا به چې دی 30 ته څنګه شي چینج شي. او 08 D4 که ووهئ او الټ X ووهئ، دا به الربع ته چې دی چینج شي. همدارنګه که چېرته تاسې غواړئ چې مثال فرضاً دا ته ولیکله یا مثال داسې نور حروف غواړئ په هغې باندې د پاسه چې دی څه راشي، دا حمزه راشي، نو د دې راوړلو لپاره به تاسې چې دی څه وکئ، لومړی خو به چې دی دا حرف ولیکئ، شفټ L کې دی
او بیا راځي تاسې ګورئ کیبورډ نه به چې دی شفټ بټن ووهئ شفټ وهئ او دلته راځئ کیبورډ کې دغه بټن ده بیا دا یو ځای ورسره پریس کوئ ګورئ زه اوس کیبورډ نه دا وهم کیبورډ نه به دا کار کوي دا به زه کنټرول زیډ کوم ولې شفټ ال وهئ او شفټ دا بټن وهئ دا به راځي ورباندې بل مهم چې دی غواړئ تاسې مثال فرضاً ی د یا بل حرف دی په هغې باندې ولاړ زبر راوړئ نو تاسې به الټ آی وهئ رایټ الټ آی کوم چې ښي طرف ته الټ دی دا به ونیسئ او آی بټن به ونیسئ دې باندې به څه راځي دې باندې به ولاړ زبر راځي بله که چېرته تاسې فکر کړی وي ځینې ځایونو کې دا ټي ایم یا ټریډ مارک وي نو دا تاسې غواړئ چې لږ بره راشي نو تاسې به قوس ولیکئ بیا به ټي ایم پکې ولیکئ قوس بند کې ګورئ دا به ټریډ مارک ته اتومات چینج یا تاسې غواړئ چې مثال د کاپی رایټ ځینې باندې سی لیکلی وي ګوره دا سی په قوسونو کې ولیکئ دا به اتومات چینج شي کاپی رایټ ته همدارنګه چې دی که چېرته تاسو مثال ډبل ایکول وهئ او بیا ګریټر دین وهئ دا به دې سمبول ته چینج شي که لیس دین او ډبل ایکول وهئ دا به دې ته چینج شي که سنګل یا ماینس وهئ یا ډش دا به دې ته چینج شي نو په دې طریقې سره موږ کولی شو یا مثال تاسې سټار وهئ سپیس ورکوئ ګوره دا اتومات چې دی دې بولټ ته چینجېږي یا فرض مثال تاسې غواړئ چې عددونه اتومات نمبر راوړئ مثال زه غواړم دا نمبر راوړم ډاټ مو ورکړه او سپیس مو ورکړه ورس اتومات دا مسلسل نمبر راځي یا کنټرول زیډ کوو دلته عدد ولیکئ انټر ووهئ اتومات نمبر به راځي یا مثال فرضاً دا فارمټ یې تاسې چینجوئ مثال لیکئ 1 قوس ورکوئ دا سپیس وایي ګوره دا اوس دې سره به چې دی دا چې کله تاسې انټر ووهئ لیکل کوئ اتومات به دې سره راځي بله مهمه خبره دا ده که چېرته تاسې غواړئ چې لیکل مو کړي مساوي رینډ زه غواړم دا پرنټ دا سایز لږ کم کړو سایز مو کم کړو زه غواړم چې دا پرنټ کړم خو کله چې دا پرنټ کوو پرنټ پریو ته راځو ګورئ دا پرنټ کې موږ ته داسې شو کېږي خو که چېرته تاسې د پیج ته کلر ورکړی وي ډیزاین ته راځو او پیج ته کلر ورکوو پیج کلر زه غواړم مثال فرضاً دا کلر مې ورکړ کله چې پرنټ پریویو ته راشو ګورئ کلر موږ سره نه پرنټ کېږي نو که چېرته غواړئ چې تاسې دا کلر هم پرنټ کې راولئ نو فایل ته راځئ آپشن ته راځئ آپشن نه وروسته چې دی ډسپلی ته راځئ ډسپلی کې ورته پرنټ بیکګراوند کلر اینډ امیج ګورئ که چېرته دې نه مخکې موږ وګورو یو امیج راوړو دلته انزرټ یې کړو فرضاً زه راځم پکچرز ته پکچر کې سکرین شاټ نه به زه یو امیج راواخلم دا مې انزرټ کړو دا راغی د سایز به لږ کم کړو اوس به راشو پرنټ پریویو ته ګورئ امیج ته په پرنټ کې راځي خو هغه کلر چې دی نه راځي زه یم چې کلر دې هم راشي نو تاسو به ډسپلی ته راشئ پرنټ بیکګراوند کلرز اینډ امیج باندې به کلیک وکړئ دا به اوکې کوي اوس تاسې وګورئ تاسو ته به هم چې د ایمیج پرنټ کېږي هم به د پیج کلر پرنټ کېږي کولی شئ چې په پرنټ کې د پیج کلر هم راوړئ دا د ورډ مایکروسافټ ورډ په اړه څو مهم ټریکونه چې ستاسو پوهېدل ورباندې ضروري دي تر څو دا یاد کړئ نو چې د ورډ په پروګرام په استعمال کې درته اسانتیا رامنځته